ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنگي کنه، اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. د هغې مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي. اوس فوج او د سکول ماسټران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګوي او بیا چې دی مردم شماري کوي. اوس هغه کاغذ چې درکړي دله پې پوهېږي به هم نه، غسل خانې در کره څومره دي او ټټۍ در کره څومره دي او غلسو زلکې او ښځې در کره څومره دي او پاسپورټ دې شته او که نشته او وسله شته او که نشته او موټر شته او که نشته او ډرایور شته او که نشته او ډرایور لایسنس شته او که نشته او که د ډرایور د لایسنس پوښتنه ستا څه کار هغې دپاره خو ټرافیک محکمه ده په چوکونو باندې ولاړي چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني، نو ستا څه کار دی فارم او په فارم به بیا فوټو لګې او که دا دې سم ډک نه کړو نو 3 میاشتې قید یا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلک خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولیکو چې موږ خو پې پوهېږو نه. دی خوا وګورئ، دا چا کړي چا کړي؟ دا باري مینډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا د هغه پروګرامونه دي که ٹھیک ده؟ نو دا باري مینډیټ هغه له چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تباه کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک یې تباه کړي، په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی. سوونه خلک په کویټه کې مړه شو، سوونه. په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې پې وغورځېدې، دلته بله ورځ دې بلا مړی ماشومان کوټې نه راووت او کوټه را کېناست. ماشومان داسې ناستې او کوټې پرېوتې او ورته ګوري. اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک هر څه کولی شي. د نوح علیه السلام طوفان یو قصه وه چې تاسو به اورېده. په بله ورځ باران کې الله درته په سترګو وښوده چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کولی شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي. په کابل کې په زلزلو باندې 9,000 کسان وجلی شم، نو زه په یو ګرچ سره ټول پاکستان نشم تباه کولی. خلاصېږي به کم دی، تخته به کم دی. قرآن کے خدا پاک وہی کہنا وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا. اے پیریانو بنی آدمو کتا سو غواړئ تختې د غواړئ نو اولئ د الله د اسمانونو او د الله د ځمکو نه اولئ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وته چرته شي خلاصې دې کوم دی ته به دا وایې چې زیات نه زیات خو مړه به شو، که مړ شو بیا به دې څوک خلاصوي؟ که مړ شي یو سړی چې مړ کېده وصیت یې وکړه چې زه مړ شمه نو ما وسوځوئ او غیره مې په هوا کې باج کوي. وی ولې؟ وی چې د خدای په اډو پیش نشم، ما څه کړي چې زه به خدای نه ځان خلاصوم. چې مړ شو زامنو هم دا چل ورسره وکړو
غیره په هوا کې والو زل سره په بو کې روړیاو څنګه راځي قران کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې د اډو کې به بیا را جمع نه کوي دا خیال دی چې به خلاص شوم ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه چې دا ستا اډو کې به بیا را جمع نه کوم بلا قادرین على ان نسوي بنانا الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې په دې ګوتو کې دا نری کرخم رانه لاندې باندې نشي داسې به دې بیا مرکب کم او جوړ به دې کم او ځان ته به دې پیش ته جوړ کړی چای چې دې وران کم او بیا به دې نشم جوړولی جوړ کړی چای تاسو خیال را نو زما عزیزانو دا ما وایا چې مړ بشم دین اخلاص بشم الله دې امان راکړي قسم په خدای دې چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا هغه راسې مې بالکل اړه بایللی دی اړه چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا لومبۍ شپه چې ده د لومبۍ شپې ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایس چې تاسو د دې قابل یې چې دا فوج هم په کوڅو کې ګرځي د دې قابل یې قسم په خدای دی چې زه د پاکستان ته ګورم نو ما ته بني اسرائیل را یاد شي په بني اسرائیلو به هره ورځ نوی عذاب نازلېدو کله به پې ملخان راغله ملخ خو پېژنئ که نه کله به پې ملخان راغله کله به پې چنډخان راغله روټۍ به چې تالي کې داسې پرېښوه غړپ درې څلور چنډخانو به پکې راټوک روټۍ به نه شوه کله به پې دا عذاب راغی چې روټۍ به داسې ماته کړه هغې نه به وینې او زوې به دی به یې نه شوه خوړی هره ورځ به پې نوی عذاب نازلېدو هره ورځ دا نن عذاب به چې پې کوم نازل شو د دې مزه به لا د خولې نه تېره نه وه چې سبا به پې بل راغی بله ورځ به چې هغه مزه به لا ختمه نه وه چې پې بل به راغی 40 کاله بني اسرائیل په دې قهر اخته بیا په تیغ میدان کې 40 کاله پریشان ولاړو هر طرف ته به چې د وتو اراده وکړه روان بشو مزل به وکړو چې سهار بشو چې کوم ځای نه به روانو بیا به ملته بیا به ملته 40 کاله په دې قهر اخته نو زه چې د پاکستان ته ګورم ما ته د بني اسرائیلو عذاب نه چې هره ورځ په دې ملک نوی عذاب نازلېږي هر سړی په مختلف شکلونو کې خدای رانیولی هر سړی څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی څوک یې د پولیس په شکل کې رانیولی څوک یې د عدالت په شکل کې رانیولی څوک یې د تاڼې په شکل کې رانیولی څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی څوک یې د مزدوري نشته په هغې شکل کې رانیولی چا نه لور چا تختولی ده په دې شکل کې رانیولی چا نه ښځې چا تختولی دي ښځې په دې شکل کې رانیولي هر سړی چې ګورې په مختلف شکل کې خدای رانیولی د چا اولاد داسې دی چې ورته ګورې ړې خولې نه بار وځي څوک په دې شکل کې خدای رانیولی عزیزانو خبره دلته
د بادشاہ نه ده، خبره د ملک ده، خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کیږي. ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې، د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې، نتیجه به سي زی به کم طرف انجام به سي. خبره د ملک ده، دا څه ملک دی. کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه لکه دا مونږ چې دا خلق نه نور قومونه، هغه امریکای غوندې قوم وي، یورپ غوندې ممالک وي، هغه روس غوندې قوم وي، هغه چین غوندې قوم. کم قوم کې چې عقل وي هغه د چین غوندې قوم وي چې تا نه وروستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری. مونږ قوم کې عقل نشي. زمونږ قوم عقل تاسو وکتو، پرون مو وکتو او بله ورځ مو وکتل. دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک، دا زمونږ سړي دي، دا زمونږ هلکان دي او دغه زمونږ ښځې. تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشو. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی. نو دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده. نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړو. په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي؟ د ملک فیصلې به کوم خلق کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکو؟ په دې سوچ کړئ. خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځیدای کان کو کان کو کان کو پته نه لګیدا. دلته سوال د عزیزدارای نه، سوال د رښتې نه، سوال د پری جنبې نه، سوال د دې چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست دي او تا د اس په واګې ړوند په لاس کې ورکې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ړوند په لاس کې ورکې نو اس په او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکړي. کیږي به څه؟ خدای دې ملک شي ستاسو هم او خدای دې ملک شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه وي سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړول غواړي. د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسي تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي. سبا به دې ملک د پاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي. تو وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهېږي. سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. تو وګوره چې دا سړی په دې پوهېږي. د دې داسې مثال دی. اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت.
آخر داغه اډو په فټیمو څه پروا نه راته آخر یې وې چې په فټیمو د بجای سشي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړې نشي پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړي په فټیمو دا بجای اډو شرمېږي دا قوم په فټیمو شرمېږي یا هم شرمولو زما الکما ګیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو ما څوک نه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملام شرمېدلې دا کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تللی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نشته تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې او داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کیږو خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاہ راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغې زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي موږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کړي نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرګ نو عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاہ ساده هم نو کار چلے ده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د ښارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او ښارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاہ په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا ښارونی ویسے پریدہ وی نہ حل ہوا وی جی خبر دادا چې دا کارغه راغلی دی د ښارونی نه لور غواړي او ښارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې ښارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وی دی ښارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر ښارونه به وران وګورئ وی د دوی دا جګړه ده خپله عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کیږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وینو عقل او سوچو کی کنه تا چې د چا انتخاب وکړو
دین به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي، د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي. دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم.